درس ودیجه پر خبره رسیدلې و چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام مدینه منوره له کله راغی نو دوه خبرې یې د دوه قسمه حالاتو سره د مخامخ شو. یو په مدینه کې چې کوم داخل کې خلک و د هغوی سره د رسول الله مخامخ کېدل، او دویم قسم د مدینه منورې نه بار چې څومره کفار دي هغوی لم د رسول الله توجه او سوچ اړول. د الله نبی ډېر خیر سره و. تیر داسې موږ دا ویلو چې دوه قسمه امتو، یو امت اجابت بل امت دعوت. امت دعوت دا معنا چې رسول الله دعوت هغوی له ورکي يهود دي، نصارا دي، مجوس دي وغيرها. امت اجابت دا معنا چې رسول الله خبره ومني چې هغوی ورته ویلي شي اهل سنت والجماعت. تیر درس کې د ډېر عالمین بیان شوی. تقریبا په اهل سنت والجماعت کې درې وړلې به جوړي شي، وړل به جنت لشي، د نور ټول جهنم لا. ار سړی به ځان اهل سنت والجماعت وایي، خو لیکن یې بنا دا ډېر کم خلک چې هغه یو 15 علامې تیر درس کې ویل شوی. به چې مدینه کې د درې قسم خلک یو اهل الایمان صحابه، انصار او مهاجر، دوی منافقان او دریم يهود نصارا او کم یو نه بالکل. د ایمان والا باره کې مون خبره کړې و چې هغه رب العالمین تربیت لا ضرورت لري، او الله ور باندې دا تربیت وکړي چې تبه پیرا وستي نه جوړ شو. بلال رضی الله عنه جوړ شو، عمر ابو بکر صاحب نه جوړ شو، به رسول الله دعاګانې وکړي ان شاء الله دا موږ لا د برکت کور جوړ کا، او د دې د مرزونه ټول جحفه علاقه لويس الته يهود شیدل. په وحی باندې د صحابه تربیت الله وکي، پر رسول الله باندې تربیت وشو. عهد المواخات خپل مابین کې وروري رااله، تحالف الاسلامي یو بل سره ورونه وکړه، ولو ذلک کلی وکړه. تقریبا یو 14 شرطونه چې نه به زموږ دشمنانو لزیا ورکوي او نه به بل چا سره زموږ په سر باندې فیصله کوي، سودا باندې کوي. نبی کریم علیه السلام د خپل مرګرو تربیت په اعمالو کو کې څه عملونه. نن د دوه جماعتونو باره کې اجمالی خبره کوو چې یو لویل شي منافقان او بل يهود. رسول الله رضی الله عنه وکړه. د هجرت په دا مقصد نه چې سړی د حرم د اسلام لاړ شو قرار دی خپل تجارتونه کوي. تر دې پوري بعض روایتو کې دا راځي چې کله انسان د دار حرم نه مهاجر شي دار اسلام نه ول خپل دنیوي کاروبار شروع کړي، د دشمن سره ټکرونه وي په اسلام د الله لعنت. دا خدای منظور شي دي چې لاړ شي بل ځای خپل سودا دکانداري جوړه کړي. د کور د نقل کولو مقصد هم دا دی چې زور ته په طرف باندې شم او دې دشمن سره حسابي وکړو. نو دویم جماعت په مدینه کې چې وسیدو هغه منافقان او مشر دغه عبد الله ابن ابي ابن سلول رئیس المنافقین. د خطرناک شړې او خراب شړې ودا. اگر کله د بچي صحابي وي عبد الله سے د نبی کریم علیه الصلاه والسلام دراتګ وړاندې انصار او سو خزرج والا دی خپل مابین کې د شي مشوره وکړه چې موږ بزان لیو ملک امیر او رهبر وټاکو، د عزت تاج بور پسر کو پړ گئی. څوک بشوي زي عبد الله ابن ابي ابن سلول او سو خزرجن په دې کې لګیو چې تاج برابر کې او پاغي کې دا شی ولګي او دا ولګي او اخر کې جرګه جوړ کې د په سر کې دي چې د څنګه ټول مدینه ملک په دې منځ کې رب العالمین رسول الله راو سود د ملکی ټول لاړه. ځکه د الله نبی چې په وجه کې موجود نه به څوک حقدار د مشرۍ لري او نشتا او نبی لوی مشر رسول الله دی علیه السلام. نو د دې عبد الله ابن ابي ابن سلول پر ځړ کې لګ ټکراغی چې ګور اسما مشرک خو دې خلکو خراب کړ. دا باز خلک د خپل مشرۍ باندې غرق شو. فقط مال ریاست او قومي مشرتوب او وکیل گزار او فلانه دغه القاب راکړه کړي ایمان نه به اخلاصي کوم خیر د اخلاص دشم. منصب د مال ورشيږي، وزارت د مال ورشيږي، چوکۍ کرسي د ورشيږي، که هر څه کې یا وبکی نه د دې فکر او سوچ کې چې د الله دشمنان دي، نه دا سوچ ستر دی چې سبب د الله مخې له ودرېګم فقط چې زما شهرت وشي او مال یو منصب. عبد الله ابن ابي ابن سلول په غړ کې د رسول الله سره ورانه شروع کړه چې زما مشیته خراب کړه، خو ظاهري څه نه وي. تر دې پورې د الله نبی ورځ تقریر کوم نو عبد الله ابن ابي ابن سلول راغی د منبر د خواله ودرېدو، کوم چې دا غوټه غونې زیاده ویلې د شری الله سنونی ولا مقصد دا و چې د خلکو لازم معلوم شم چې ګوره زموږ شرم د رسول الله په خوا کې ولاړ مرته ویل شي اے خلکو هاذا النبي دا محمد صلی الله علیه وسلم چې دی په د باندې ایمان راوړی الله به تاسو کامیاب کړي.
ظاهري خبر رنگ څنګه ورکو د خبرې لوځل کې څومره ورانو زړه کې د شورانو قران کې الله فرمایي د ویل لا یخرجن الاعز منها الازل کچرته من مدینه له واپس شو د عزتمن خلق برجیک شو بے عزت ابو شری محمد به عزت علیه السلام صحابه به عزت خلق دي د مکین راغلی اوس موږ پر ملک جنجالونه جوړه اختلافات او دا ظاهري به د شویلو په شبه به دا ویل منافق هم دی ویل شي د دې عبد الله ابن ابي ابن سلول په ودرېدلو کې بل هیڅ مقصد نو مقصد دا چې د خلک ما او پیژن د خلکو راخار شم لکه باز انسانان په یو جرګه کې په یو مجلس کې ځم پورته کوي کله به خطر لړ شو کله به پورته لړ شي چې مخاطبین لوه کې جوړه زدار کم ته موضوع مشر ما و معنی په دې صفات د باطنی مرز په انسان کې پروت وې د دین به خبر او منه تاسو به کامیاب شئ او دا بشو دا د ورته ویلي لیکن سلف صالحینو نه دا نقل دي چې هغه به کوشش کو د منبر نه لری کې معنا بیانونه کې په منبر او محراب زګه دا محراب او دا منبر د محمد صلی الله علیه وسلم او دا ملګرو دي موږ ډېر کشران خلک یو نه متقوا غسید او نه علم غسید نو دوی به کوشش کو چې موږ ورسته شو نه اهل خلک انسان دا کوشش کوي چې اوس موږ څنګه دلته مخکې شو د ډېر انسانانو طبيعتونه به تاسو دینه معلوم کوي یو جرسي یو غاړه مجلس له وغاړه چې دلته به د خبر وخت ورنکړي شنو ایسته پریشان لاړ شي مړ ودانو سو مجلس دا پلانیو او نیکان خلک کوشش دا کوي چې ځان سیټ لګي کونج لګي یو طرف لګي بس دا مشران دوی چې سوي په خبرو باندې موږ عمل شروع او به وي نو پدې کې د سره خپل منافقان او بای سادهګان خلک سره نور میوځش نو دوی به تحریک کولو هغه له بیرنګ ورګه چې ګور اسمه دا مقصد دی او دا مقصد دی په دې منځونو باندې او ګیرو باندې او کې صفاتو باندې او هم دوکا شو چې لکه دا خورشته وي قران کریم کې رب العالمین د منافقانو مبارک بار خبره کوي دغه وجه دا د یو خو چې د دوی نه ځان ساتل ډیر ګران دي ساسره په یو محله په یو جمعه او په یو ځای کې اوسېږي مرکز دویم دا چې دوی zarar ډیر عام دي او بل مؤمن الله دا تنبیه ورګي چې اے مؤمن وګوره دشمن درجه بندي کا تشخیص کا چې دوکه دي نه کی بار تشریح منافق دا وی چې دغه او بد بری مابین کې فرق راشي موږ لپاره دا تنبیه د رسول الله بری سیرت کې چې اے انسانانو د یو چا په باره کې چا فتوا وکړه نو متصل منی ما تر سو پر چې تاسو تحقیق نه کوي د يهودو عادت دي پلانې دا رقم سړی دی او دا رقم سړی دی متصل دور باندې عملو کې بهتانین خلق دي قران کې الله وی د عائشہ رضی الله عنها بارکه چې کله تاسو د بازي مسائل وریدون ویلې مې چې سبحان الله پاک دې څنګه د ملګری دي خبرونه تاسو سوې اېدین ورسره بدی کې درې قسم منافقان دي یو منافقان اعتقادي چې په دې ځړ کې د اسلام د دین سره ورانه ده رب العالمین به چې انسانان درکې اسفل لغورځي د جهنم لاندې تل او به اخلاق دویم شکی منافقان چې لکه دا بوس حقي او کبدا حقي په دې طرف باندې عمل وکړو په دې طرف باندې عمل وکړو دا منافق دی خو لیکن شکی ابلیس په دې دا کار وکړ او د شک نه سره به دې بچیږي چې د نیکانو خلقو سره کینی دا الله په مخلوقاتو کې سوچو کې د الله نو دوه غواړه عالم غنا د شي غنا چې په دې سزا په دې عمل مال الله سزا راکړي رازق مې د توحید عقیده بلرینو الله بری پیدا شکر ختمي دریم عملی منافقان عملی منافق دا منه چې سره په سره کې د اسلام سره جوړ دي وران نه دي لیکن ای څه د اسباب د شي کارونه ته صادر شي چې هغه لکه دروغ وي و د خلافي ورنوش کنزله خیانت وغیرہ دا چې بدون چې بچا کې موجوديږي رسول الله فرمایي دا منافق دی نن اکثر انسانان د خپل کمال غړي چې لکه دروغ مې ویل او پلاني لمه دي دوکا ورکړه او دا رقم مې کې او هغه رقم مې کې لقمان حکیم د خپل بچی له ورسول شي اسما بچیا و دومره یقین ساته چې څومره ستا عملی یعنی یقین قوی کا عبد الله ابن مسعود فرمایي وې د شو وخت په باندې خلکو باندې بشراغه چې معمولی ګناه به وکړه تا به دا ویل لکه یو غر چې ورته بل سره خو دلې شوی له خوشي کله اعمال او ایمانونه خراب شول کمچ د پوزه په یو جانب نه سي یا په بل په یو طرف یا په بل عمر بن خطاب دا ویل یا رسول الله پرې ما دا سره جزي وام دا منافق دی لیکن الله نبی بس صبر کوو ځکه هر وخت کې د والو د جنگ سره کار کیږي نه او په صبر کې ډېری فائدې دی پیدا پکې دا چې الله معیت پیراغه ملګرتوبه په دې راځي په احسان راځي په جهاد راځي په تقوا راځي په منځ باندې په زکات باندې قرض حسن باندې په اخلاص باندې اول وخت کې دا منافقان نو خو لیکن چې کله د بدر غزا مسلره لا ایسه دوی پیدا شو ځکه اسلام چې کله قوي کیږي منافقان به پیدا کیږي
اول وخت کې دوی نه رسول الله سره عنایت لرو نه د ملګرو سره اخر کې مسله ورانه کړه دریم جماعت مدینه کې شوشیدو يهودو نصارانو او يهود په خپل د مدینه باشندگان نه بلکې د شام نه راغلي وي د فلسطین نه څنګه راغلي و التبه د فارسیانو سره جګړې وکړي هیڅ سبدو راوته کې دلته په لهیر اورلا یا د دیو جن محدثین لیکي چې رسول الله د رسول الله مبارک الله دوی له علم ورکړ او تورات کې نو دوی د رسول الله خواړه چې ایمان پیراوړي خو بیره خبره و چې په حسد خبره واوخته پم دې نیت راغلی و درې ډلې وشدلې بنو قینقاع بنو نذیر او بنو قریظه د جغرافیې له حاصل دوی وشدل دا چې بنو قینقاع د خار کې وشدل خاریان و دا کوم ځای کې چې د کجورو بازار دی هر چې بني قریظه او بني نذیر دي د خار نه د اطراف کې وشیدل د مسجد قباء د شاله الته براتو او د بني قینقاع چې د مدینه منورې کوم باشندگان خزرجین دي د غوي سره ملګرتوب او د بني نذیر او قریظه د اوسیانو سره خودی خپل ځان له یوسف خبره منسوبولې اوله خبره پیدا کوله چې موږ په دې ټوله دنیا انسانانو باندې اوچتیو د يهودو عقاید انسان چې کله مطالعه کې يهود د لري چې د الله په نسبت عزتمن خلک مونږ یو د يهودیت نه را پدې خواجه د څومره خلک دي دا خراب دي جهال دي یا داس من خادمان دي رب العالمین زموږ خدمت له پیدا کړی دي دوی بغاوت کړي دي وال پکار دي بل دا ټول اسمه رب العالمین موږ له پیدا کړی دي مسلمانانو زموږ نه نیولې د چې په هر ذریعہ او په هر قیمتي په هر مرګ باندې دته والي او دا اخیری مسله خو الادم ده یو يهودي چې راځي شي او لس نور خلق او وجني دومره اجر پکې نه لکه یو مسلمان چې په بل مسلمان باندې وښني د دې مذهبي فیصله ده حتی تر دې پورې دې بدا ویلي چې منګه زموږ د خدمت کیږي او د نور خلک بس من خادمانی او موږ د زمکه په سر باندې د انسانیت په مرتبه کې واقع او زموږ نه را پدې خو چې د څومره انسانان دي معنا يهود نه ردا یا خردي یا سپيدي یا خنزيران زموږ استاد مبارک دا عقیده لري چې کوم سره يهودي نه دي يهود خپل مذهبي فتوا ده چې اغه نور زموږ غلامانو بغاوت کړي والي پکار دي د زمکه الله موږ له پیدا کړی او دوی زموږ نه نیولې دي والد پکار دي جنگول خپل ما بینګه پکار دي او دشي الفاظ استعمالي چې دا خره او سپيدي ده خنزيران دي بيدا دا بډې خمخ انسان چې د خلکو دوست په نظر باندې ګوري هغه تر خنزير او خره سپي وي او ته چې نه دا خو ما ورور دي زما سره نه سولاړه ده دومره تنگ نظری په کار نه چې بس پلانې څنګه وډار د کو پر پتو کې پلانې او پلانې رسول الله فرمایي چې بدی خلکو باندې لار راتنګ کې ځکه د اسلام دشمنان دي رسول الله دشمنان دي زموږ د صحابه دشمنان دي رب العالمین دشمنان دي او په دشمنی دي نیول پکار دي چا چې ونی ول د دې سړي ایمان خرابېږي بربادېږي به ایمان به سړی لړ یو مسله به کې دا و دویمه خبره په يهودو کې دا و چې يهودو کې هغه وخت کې علما دومره نه و عملونه چې شو پالونه نیول سحر جادو وغیرہ ده کوم چې به مولانو لکه عبد الله ابن سلام هغه ایمان راوړو دغه نور څه به مدرسې د خلکو جوړ کړل بیت المدرسه او پای کې به تورات هم رسل کېدو عمل پکې نو قرطبی سفیان ابن عیینه دا خبره نقل کړې ده وې دوی به دورې کوم په کپړو کې دا تورات تاو کې لیکن حلال به حلال نه ګڼل او حرام به حرام نه ګڼل کوم انسان چې قران کریم په دې سر باندې ګرځي او د پوښونو کې تورات او کې شیشو په الماریو کې بند کی خو چې حلال حلال ونګني او حرام حرام ونګني ته پوښه به دې چې د سره د قران دشمن دی او د يهودو صفات په کې را دنه نش راغی یو ورځ کې دا راځي نږدې وخت کې قیامت له علم به ختم شي زیاد بن لبید ویل یا رسول الله څنګه به ختم شي قرات دی علما دی مدارس درسونه دي و خلق به علم زدکې لولي به خو لیکن عمل ور باندې نه او کم سړی چې علم زکې او عمل ور باندې نه کوي الله رب عزت په دې باندې ډېر سخت غوسه کیږي کبر مقتا عند الله د الله په نسبت ډېر سخت غوسه پدې راشي څو ور باندې غوسه کیږي دریمه خبره په يهودو کې دا و چې دوی مالدار او تجاران لکه اوس د يهودو د مسلې شروع دي نو چاله به قرضې ورکړي چاله به پیسې نه شو ورکړي په یو طریقه سبب بل سبب ګروي شو سبب دا مسله شو چې کله به خلک راګیر کړي به قرباني ایسه چاپی وره غصب به کړه کله په دې کې جنگونه جوړ شو خپل مابین کې بلاندې وته مدینه کې چې کوم باشندگان او اوسیان او خزرجان هغه سره به کومکونه کول لکه وسما
مسلمانان خپل مابین کې جنگي به یو بل لوي یو يهودي ویډل لوي چې دې مسلمانانو په خلاف باندې ولګي که څومره اسلحه دې پکاره زی درکو څومره شي چې پکاري نو دی بنو قینقاع دوی به خزرجانو لوي چې د اوسانو په مقابل کې وجنګيږي چې مالم پکاري زمنګ نه والي بنو نذیر او قریظه باغول ویل چې د خزرجانو په مقابل کې وجنګيږي چې مالم پکاري موږ به درکو سوره بقره کې الله را خبر نقل کړی دا کچا به ته پوښتنه کې چې دا کارتا سوري کوي اے يهودو ودا خو بشر دوستی ده لکه وسم پلچک جوړول او سرک جوړول او چمن جوړول او دا شی جوړول هغه شی جوړول دا مل ترقی ده او په بل طرف باندې دخل کو وشل دا څنګه ترقی ده قران کې الله فرض وکړي چې دیني مې کتاب باندې ایمان لري او په دیني مې کتاب نه لري بشر دوستی وړاندې کړي دا حالانکه د بشر دوستی بیخ تاسو وېستو قتل هم کړه هم وشل بے عزت هم کړل هر نقصان او شرم سره د عمل تاسو ور مخامخ کی نو نیمایي باندې ایمان لري په نیمایي ونه لري الله په رد يهودو کې بد عادت څلورمه طریقه به دوی کې دا و چې کله رسول الله راغی صلی الله علیه وسلم دوی ویل چې د رسول الله طرز حیات جدا دی یو قسمه د مادیات له دا ضربه ور کوي او بل داس موږ د اصل نه دی عربي سره دی عربي رسول الله باندې بار بار اعتراضونه دا کول چې دا خو عجمو کې پیدا دي ان پړ سره دی امي د څنګه په باندې فیصله د نبوت مسله کوي نو چې کله دا درې خبره وکړه نو اراده دا وکړه چې وز رسول الله مقابله وکړي او داغه تخریب وکړي داغه ملګرو وېزمن غټو تاوان دي رسول الله چې والاخیر راغی اتحاد راځي قران او سنت باندې اتحاد او اتفاق راځي او د يهودو کوشش لري چې په ملک جامعه اختلاف او تفرق پیدا کړي بل د عربي دي يهودي نه دي رسول الله چې پوښتنه چې داخله خوري روان دي خراب دي ټول راجب کړه تقریبا یو 14 قراردادونه سره وکړه چې یو مسلمان چې الله منور کې تاسو ټول مدینه والا به ورکوي چې بالکل به ویل کې بده کې دیت په یو کس باندې وخت دا ټول به غوسوي بالکل قریش بدل ته نه دی راکوي دام سیدا وې دي مسلمانانو په مقابل کې بدل چا سره سعودي په سر باندې سودانو کوي چې دام سیدا او چې کله مو اختلاف خپل مابین کې راغی فیصله چې کوي ګوره په قران او سنت څومره خیر سره و الله نبی عليه السلام دې ټول تیار کړ دغه اشاره وشو دی عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ هغه د هرمزان نه دا پښتنه کړو چې دا کسرو داخله مونږ څنګه وایو عمر صاحب لوي ویلي امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کوي اول دا بیخ ویا بیخ ونه چې دوه غړي تخریب کې دی بیخ و چې ختم شي څنګه سره کار ملاره چنن به دا پانی راتو غو سبب کې دا منډان را ماته بل ورځ اثر کم کو به دا تنر وګرځو به ولي رو باسونه کار چې کینو هغه زره به گزار ور کوي دا کړه مرغ سره وزرم پلشيږي او کیم پلشيږي او لکیم پلشيږي ارڅ ختميږي امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ډېر مسائل نقل استنباط کړي معنا قوي کافر وال پکار دي کوم چې د خلکو دا اصلي ورته ور کوي دا جنگ چا جوړ کړي دي دویم دې دا خبره معلومه شو چې د کافر انسان سره کومه کا خستلې شو په دې شرط باندې چې د اسلام نقصان پکې نه لکه بدیجه کې رسول الله د مدینی والا نه د يهودو نه د منافقانو نه د شوتا عهد واخصو چې د مکی والا ور باندې وي خو چې په کوم ځای کې د کافرانو په دوستانه کې د اسلام د ظریف اندازه بیزتی کې دا به ګوردا واحدونه کې به تیزان ساته کبه دې وسره وکړي د اسلام بیخ بری دم داتا وېستو زګه ستاب دي ګیرا ستاب پړګي ستاب جامه د قوم اعتماد دي چې اوه مولوی شه وسره دي پلانې شه وسره دي هغه چې کوم دښمنی به د يهودي نصرانيه د بل کافر سره کینو پزړه کې وسره به زموږ واقع نشي بیزتی چې کېدل د اسلام به ته جدا کېږي لکه عمر شه وسره ډیر شرطونه لګولې او معنا ده يهود له ویلو سپینې جامې بناغو نه د عزت جامې دي د مسلمانانو قافله چې روانه تاسو په لار کې روانېږي نه ودرېږي به مزبله او مسفره دا کارونه وکوي او چې تعمیر کې بوشيږي نه دا ټول مسلې وسره ولي کړي لیکن د مکی نو وس مدني ولا لڅ تنبيهات ورکړل شو د رسول الله د ملګرو مبارک اوله مسله دا وکړه اقتصادي پابندي څنګه د الله نبی چې کله مدینه لړ داخل شو او صحابه راتل د جهان ټولو کافرانو د شو ویل چې په مدینه منوره باندې اقتصادي پابندي وسکي خوراک اسکا غلا دانه دا ور باندې بند کړي تر څو پوری شیخ دې جن وتکتی او یا کمزوري شي سمګي سملو د يهودو اول کاردار د شي پروګرام جوړ کړی دی چې معمولی امت له زمنګ سره بدی اتحاد کې را شریک شي نو غره وځي بلین نه هغه د مجبوریت د دنیوي ګټو د وجه د مسلمان سره د کافر سره ور شریک شي دا خور ډیر په خانه د خلکو سره کړی دا دی ور باندې وکړه
او دا ډېره ګرانه خبره ده چې په یو ځای کې اوسېږي په یو کار کې او پتا باندې اقتصادي پابندي او ملګری دی راځي او راځي او د خوراک سره د شي نه دا بدر باندې دشمن کوي نو مسلمانان ډېر بیدار اوسېږي د خبره لا دویم د مکی مشرکانو د مدینه منافقانو او د يهودو له خطر ولګوي ویلې خلکو محمد وښنی پښونه لوټ کړي او خځې موږ لراوري کینی جنگ لا تیار شي کله کله د بارني کافر رب دي لندني کافر باندې پشاري دا کار وکاو دا فرمایش منو دا دی خلکو سره حرکتونه شروع کول تر څو صحابه په خلاف باندې جبهه خلاص شي رسول الله یو د ملګرو له تشکیل ورنګي چې لکه په وردانګي وجدادا خد ډیر وګت خد دی جنگ ډیر خور دی چې دلتم جنگ دلتم شروع کار خرابېږي نه ملګری په شور ولې ګلوي اسنه چې دا ملګری زمون کشران دي لاندې باندې نو چې جنگ جوړ نشي خپل په سلاړو ورته ویل څه چلې وې د مکی ولا موږ دا خبره لګلې چې دا سړی را بار کې پښونه لوټ کړي زنانه ته والي یس موږ جنگ له تیار شي رسول الله دې اسانه خبره ده تک منافقي او دا که يهودي دي بچي مسلمانان دي دغه غم په مدینه کې ځان له جوړ کې ودی شوینه به توي شي چې د مکینه به مشرکان دلته رسیدلی کور کې بجنګ تاسو له جوړي رسول الله ول دمر خواري کړو چې کور کې ورته کسان تیار کړ کتنن کافر بچي مسلمان دي کدابل يهودي بچي مسلمان دي ترڅو پر چې تاسو زمون په خلاف باندې استهاره عقل راوچتوي په خپل کور کې بستا ګریوان الله دروازه شي کار کول پکار دي اوس ویل شي بل کار په داخل کې عملګری ځان له پیدا کی عبد الله ابن ابي بن سلول چې کله دا خبر ورته دماغي ځان اړه شل کله دا خورشته وي اول خو دې خلکو سره دی هغه سره جنگي وو یا دا هغه په تایید کې ودرېګو دي بچو سره بچکو بچي مسلمانو زه کافر خبره غلې کړه دریمه مسله ور باندې دا وکړه ویل چې حج او عمره له برازي نه دی بل پابندي په ولګاوله شرط ولري کې وساد رضی الله عنه ورسره اراده عمره ولر د امیه سره انډیوالي وا وروري دا په مدینه کې ډیر مخاوري سړیو د مکی مشرکان به کله شام راتلو په مدینه براته د اکرام کو دلته به شپه کوله او ساعت سے به کله مکی لاړو به د امیه په کور کې پاتې کېدو چې ملګرتوب د انډیوالي ضروري ده یو ورځ راغی مکی له امیه له ویلې چې فارغ وخت مال وګوره چې زبې کې د طواف وکم عمره ودا دورس بچی کې به وکي د غرمې وړې راکړه سات صاحب چې کله طوافونه شروع کړو عمرې لراغي دی وخت کې ابو جهل له ورته ساده څه پیغام طوافونه کېدل ته پامن کی او التر اسما بدمعشان لسی ور کړې دي رسول الله بدمعش وي دا غری ملګرو لا التر هغه مال ستري دی واغه اسما په خلاف باندې جبهه ته ودل قرار پامن باندې دغه کوي طوافونه سات سے ورته ویل شي یا ابا جهل یا ابو جهل یا بل حکم چې دوی په اسلام باندې کزه من کړم مال دې ګوت راوړلې قسم په الله چې ستا کسان شام په طرف باندې مدینه باندې پتاو ستېری کې باندې تیرېږي په کوم طرف باندې ځي امیه ورته ویلا طرفه صوتک وی ابو الحکم باندې د आवाज مو پورته کوي ساده کله دې به غیرت خلګي ته شامل مې یو بل سره پتا باندې برید وکي په کار د چې کور والا هغه ستا دی په کې ته شامل مې هغه دغه تایید وکي د خپل ململه به خیر دې گزاره کوي څنګه گزاره کوي قسم په الله چې رسول الله بتا وښني امیه له دا وي څومره به غیرت سره ته زستا ملمره غلې ما سره ابو جهل خلو والا په زیاده دی باندې شماله توشیه کوي اول د ابو جهل مخله ودرېګا چې داس ما ملمده قدم صحابي دی او غیر صحابي دی او کذاب مهاجر دی که غیر مهاجر دی ثواب لراغلی عمره لراغلی الله استخلاص دل تسمام المنه شکرې دي ځین لاړو به چې څومره زور درکې الته استعمال کا غیرت دا تقاضا کوي امیه چې امیه چې کله دا خبره ورده ور خطا شو زکه وې د رسول الله ملګری چې کوم خبره وکي هغه دروغ نه او رسول الله چې کله چاره اشاره کړي هغه دروغ نه والله ما وجني خجلې مال خو دې شي ویلي وې احتیاط کوا ډیر په احتیاط باندې ژوند کول را کول ورس ان شاء الله به په تاریخ کې راځي چې محمد صلی الله علیه وسلم یو کمچینه یو متروکه باندې په دې پوزه ولې چې دغه مردار شو څلورمه مسله دا شو چې د مکه مشرکان رسول الله له خطر ولېګول عليه الصلاه والسلام چې تاسو سره موږ ګورو سره ملګرو سره موږ ګورو سخت یې خراشو پیغمبر علیه الصلاه والسلام اگر که پیغمبر دی خو لیکن انسان دی بعضی انساني ضرورت پر اتلا د شپونه وشپا ویره پراله او دومره یره پراله دا د نبوت سره هیڅ منافع نه ده ارمان ویږي چې کاش یو مسلح فوجي وسړی ته یو ما خپل راغلی وي چې دا غره ساعت سی براغه ورته ویل رالی
ویا رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړ چې پیره دی وکم څوکۍ دیګه اشاره ده دیلا چې انسان بده شي عقیده نه لري مسلمان شي بس الله ساتون کې ذات اسمه سه څه ضرورت دي زما څوکیدار له څه ضرورت دي مسلمان سره به اسلحه اخلي اسلحه بس دکې دا به استعمالي کله د حالات راځي چې په داخل چا کې بوشي کې ملګری په ځامن څوکیداران مقرر نه پیغمبر به موږ له تربيت راکړي دمه اندازې پورې دا پابندي وغیرہ ولګیدا حتی چې رسول الله به د کوټې نمبر نه راوت که ضرورت چیرته پوره کېدو د شمی تیز وغیرہ هغه به مالته لوهي کې وسبب به هغه ورزيدل بار د تشمی تیز مسله او ملګرو باندې پابندي او رسول الله باندې پابندي او دا خطرې مسلې را مخامخ شولې خو عائشہ رضی الله عنها فرمایي یو ورځ رسول الله د خیمه سر را بار کې ملګرو لري چې زین عثمان بیغم اوسي زین صحابه ول دا ول یا رسول الله وی الله د شي آیتونه نازل کړي یا رسول الله زبستا حفاظت کوم د خلکو نظر برا کول شي خو ما نور وشل نشي به پیغمبر علیه السلام ځان خپل ګارد وسه حل لري کړه او صحابه چې جمعه تلل ما اسلحه چې کور کې و تجارت چې کو بل شي چې کو ارزه کې اسلحه اخري ویلي یا الله به ته څو پر بس موږ دا یو دوی په ویره باندې بدل شي یو د الله یره ده او بل خو دشمنان یره ده تر دې پوری چې څلور مې شهور الله د آیتونو نازل کړي چې اوسن للذین اجازه کړی شوې د جنگ هغه چا د پاره چې هغه سره جنگ کیږي چې اجازه ورکړې شو دویم کال د هجرت باندې د شعبان په میاشت کې به الله امر د جهاد وکړي چې فرض کفایه شي دغه نور څه به فرض عین شو او پای کې باندې استثناګان الله رب العزت ذکر کړي چې سپینګری منوشل کېږي زنانه منوشل کېږي بډې نه او ماشومان منوشل کېږي خو په دې شرط باندې چې هغه کافرانو سره به جنگ کې شریک نه وي نو تر دې پورې دا مسله شو را روان چا شمه پورې ان شاء الله کچیر ته ژوندیو نبی ودا خبره بیان کو چې ورسه به سم معاملات رسول الله د خونه دي خلکو سره وشو الله رب العزت د محمد رسول الله تابعداري مو ته نصیب کړي الحمدلله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه